په کاناډا کې چې څوک پی آر وي یا سټیزن وي هغوی کولی شي چې خپله میرمن اولادونه له بهر څخه کاناډا ته سپانسر کړي او دایمي اقامت ورته واخلي. د دې دایمي اقامت لپاره تاسو باید سپاوزل سپانسرشپ اپلیکیشن جمع کړئ حکومت ته. دا اپلیکیشن چې دی دې کې دوه شیان دي، اول فورمونه دي او دویم سپورټ ډاکومنټس دي. په فورمو کې ځینې فورمونه باید پرنسپل اپلیکنټ ډک کړي او ځینې فورمونه باید سپانسر ډک کړي. سپانسر څوک چې په کاناډا کې اوسي او پرنسپل اپلیکنټ څوک چې په بهر کې اوسي، یعنې ستاسې میرمن هغې ته پرنسپل اپلیکنټ وایي او ماشومان ورسره هغه ډیپینډنس په حیث باندې تاسو کولی شئ چې په فورمو کې واچوئ. سپورټ ډاکومنټس د دې لپاره پکار دي چې تاسو وښیئ چې دا واده مو قانوني دی، دا واده مو تر اوسه دوام لري او دا واده مو د مهاجرت لپاره نه دی کړی. نو دا ډاکومنټس پکار دي. زه تاسو ته اوس په لنډ ډول باندې د فورمونو نومونه اخلم او د سپورټ ډاکومنټس نومونه اخلم چې تاسو باید په اپلیکیشن کې حکومت ته تسلیم کړئ. په فورمو کې تاسو باید ډاکومنټ چک لیست ډک کړئ او د اپلیکیشن فورمو په سر باندې کیږدئ او حکومت ته یې تسلیم کړئ. دویم فورم چې تاسو باید ډک کړئ اپلیکیشن ټو سپانسرشپ اګریمنټ ان انډرټیکن په نامه باندې یو فورم دی، هغه باید ډک کړئ. رسید باید تاسو ولرئ. تاسو د اپلیکیشن فورمو لپاره باید تاسو فیس ورکړئ، هغه رسید تاسو باید دلته کیږدئ. تاسو باید جنریک اپلیکیشن فورم فور کاناډا هغه ډک کړئ. کنټری سپیسیفیک ریکوایرمنټس فورمونه دي، هغه باید تاسو ډک کړئ. مثلا که ستاسو میرمن په افغانستان کې وي نو تاسو دوه فورمونه باید د افغانستان کنټری سپیسیفیک ډک کړئ چې هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ د انټرنیټ څخه، او که په پاکستان کې وي هغه فورمونه باید تاسو ډک کړئ او د حکومت د اپلیکیشن فورمو سره یو ځای حکومت ته تسلیم کړئ. اډیشنل فیملی انفارمیشن په نامه باندې یو بل فورم دی، هغه باید ډک شي. سکیجول A بیکګراوند ډیکلریشن په نامه باندې یو فورم دی، هغه باید ډک شي. ریلیشنشپ انفارمیشن ان سپانسرشپ ایوالویشن یو فورم دی، هغه باید ډک شي. یوز اف ریپرزنټیټیو فورم که تاسو چیرته نماینده لرئ، وکیل لرئ، نو هغه باید دغه فورم ډک کړي او د اپلیکیشن فورمو سره یو ځای کړي. نو دا د فورمو نومونه وو چې دا فورمونه په دې کې ځینې باید پرنسپل اپلیکنټ ډک کړي او ځینې باید سپانسر ډک کړي او یو ځای باید حکومت ته سپانسر تسلیم کړي. دویم سپورټ ډاکومنټس دي چې تاسو باید کوم اسناد د دې اپلیکیشن فورمو سره یو ځای کې حکومت ته واستوئ. په دې کې سټیټس ان کاناډا ثبوت دی چې باید څوک چې سپانسر دی په کاناډا کې اوسي، هغه پی آر دی که سټیزن دی، د هغې د پی آر یا د سټیزنشپ اسناد باید حکومت ته د فورمو سره واستوئ. بل چې دی امپلایمنټ سورسز اف انکم، که سپانسر کار کوي نو اوس باید قرارداد خط ولري، قرارداد خط د اپلیکیشن فورمو سره یو ځای کړي. او که بزنس لري باید ټکسونه د هغې معلومات د اپلیکیشن فورمو سره یو ځای کړي. بل آیډنټیټي ډاکومنټس پکار دي، که پرنسپل اپلیکنټ یا ماشومان باید پاسپورټ کاپیانې ولري، برث سرټیفیکیټس ولري، تذکیرې باید ولري او دغه رقم آیډنټیټي ډاکومنټس حکومت غواړي هغه باید تاسې اماده ولرئ. نور سیول سټیټس ډاکومنټس پکار دي. که تاسو نکاح کړې وي نو نکاح خط باید ولرئ، هغه اوریجنل په ډیرو کیسو کې غواړي. تاسو باید اوریجنل نکاح خط سکان کړئ، پرنټ کړئ او ویې لګئ. او همدارنګه نکاح خط په افغانستان کې یا په نورو ملکو کې د هغوی په ژبه باندې وي نو باید هغه په انګلیسي یا فرانسوي باندې ترجمه شي او اماده شي. بل پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ غواړي. که چیرته تاسو میرمن په افغانستان کې وي یا په پاکستان کې وي، په هغې ځای کې وخت تیر کړی وي، نو باید د هغه ملک څخه تاسو پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ اماده کړئ. البته دا اوریجنل غواړي. نو پولیس سرټیفیکیټ چې تاسو کوم یو درکړی هغه باید تاسو اوریجنل حالت باندې حکومت ته تسلیم کړئ. بل 2 فوټوز غواړي، پاسپورټ سایز یا پاسپورټ سایز 2 دانې فوټوز د تاسو د هر فامیل د عضوه څخه باید تاسو حکومت ته تسلیم کړئ او دا باید تازه عکسونه وي. پخواني عکسونه زاړه عکسونه نه مني، د 6 میاشتو څخه باید تازه وي. بل پروف اف ریلیشنشپ ټو سپانسر چې تاسو تر اوسه پورې دا رابطه لرئ او دا رابطه مو دوامداره ده، نو د دغه ریلیشنشپ پروف باید تاسو حکومت ته واستوئ. مثلا که چیرته تاسو میسیجونه کړي وي، یو بل ته ماوال ورکړی وي، اواله م اخیستی وي، نو هغه میسیجونه که زنګونه م وهلی وي د هغې زنګو سکرین شاټ باید ولرئ. که چیرته تاسو سپانسر راغلی وي، تاسو سره ملاقات کړی وي، نو د هغې د ویزټ ویزا د هغې معلومات باید ولرئ. که چیرته تاسو په هوټلو کې یو ځای اوسېدلی وئ، د هغې معلومات باید تاسو رسیدونه باید تاسو ولرئ او د دې اپلیکیشن سره یو ځای کړئ. په برث سرټیفیکیټس غواړي، د هر ماشوم برث سرټیفیکیټ او د میرمنې برث سرټیفیکیټس باید ولري.
او ویډینګ فوټوز په ځینې مواردو کې غواړي مثلا که تاسو دا پخواني اسناد نه لرئ یا یو شی پکې کم وي نو دوی غواړي چې تاسو باید حکومت ته 20 عکسونه 20 قطعه عکسونه د واده او د واده نه مخکې وروسته چې تاسو پکې لیدل کیږئ د هغه نور خلک پکې لیدل کیږي دغه رقم 20 عکسونه باید تاسو تیار کړئ او د اپلیکیشن سره یو ځای کړئ. بل فاینانشل سپورټ دپاره که سپانسر فامیل ته پیسې لیږلې وي یا یې ټلیفون کارتونه ورته اخیستي ورلیږلې وي یا یې تحفې ورلیږلې وي نو هغه فاینانشل سپورټ ډاکومنټس هم باید تاسې ولرئ. نو دا په لنډ ډول باندې هغه فورمونه او هغه سپورټ ډاکومنټس چې باید په سپاوزل سپانسرشپ اپلیکیشن کې تاسې پیدا کړئ او یو ځای کړئ حکومت ته واستوئ. د دې ترڅنګ غواړم یو بله مهمه موضوع هم یاده کړم. هغه مهمه موضوع دا ده چې که چیرته دغه سپانسر مخکې ریفیوجي و یا مخکې چنسي ډکه کړې وي یا مخکې پرا ډکه کړې وي یا په نورو شیانو باندې پیار شوی وي نو د هغه پخواني اپلیکیشن کاپی یا د هغې اپلیکیشن څخه یو مهم سند هم باید د دې اپلیکیشن سره یو ځای کړي تر څو حکومت وتوانیږي چې دغه سپاوزل سپانسرشپ اپلیکیشن دغه پخواني اپلیکیشن سره لینک کړي یا کنیکټ کړي تر څو دوی ته دا خبره واضح شي چې دا کس ولې الیجیبل دی چې پخواني چې خپل میرمن یا خپل فامیل راوغواړي. مثلا که چیرته یو کس پخوا ریفیوجي و ریفیوج اپلیکیشن یې ډک کړی دی د هغې نه وروسته قبول شوی دی د هغې نه وروسته یې پیار اخیستی دی نو دوی کولی شي چې خپل باک فارم یا بیسز آف کلیم فارم او نریټیو هغه د دې فارم او سپورټ ډاکومنټ سره یو ځای کړي. نو په دې باندې به حکومت وتوانیږي چې مثلا دې باندې پوه شي چې دا کس مخکې ریفیوجي و اوس قبول شوی دی او په دې اساس باندې غواړي چې خپله میرمن چې په افغانستان کې یا پاکستان کې یا نورو ملکو کې پاتې ده هغه راوغواړي سپانسر یې کړي. نو که چیرته تاسو وکیل نه لرئ نو دغه فورمونه او دغه سپورټ ډاکومنټس تاسو باید د چک لیست په اساس باندې ترتیب کړئ او یو ځای حکومت ته واستوئ. که چیرته تاسو وکیل لرئ یا تاسو غواړئ چې ښه پروفیشنل اپلیکیشن ولیږئ نو تاسې کولی شئ چې یو څو ورقې سبمیشن لیټر ولیکئ په هغې کې خپله قصه ولیکئ پخواني معلومات ولیکئ چې زه پخوا ما کوم اپلیکیشن جمع کړی دی او اوس ولې د اپلیکیشن سپاوزل سپانسرشپ اپلیکیشن جمع کوم رابطه مو څنګه وه څومره مالي حمایت مو کړی دی رابطه مو تر اوسه پورې څنګه ده د دې نه وروسته به څنګه وي تاسو څه امیدونه لرئ څه پلانونه لرئ او دا رقم معلومات تاسو باید په سبمیشن لیټر کې واچوئ تر څو حکومت د فورمو ترڅنګ هغه ستاسو قصه ولولي په قصه مو پوه شي چې پخوا څنګه وایي اوس څنګه وایي په آینده کې څه ویل غواړئ. نو امید دی چې دا معلومات تاسو ته ګټور واقع شوي وي. که چیرته تاسو د کاناډا د نورو کیسو د نورو اپلیکیشنو او یا د نورو پروګرامو په هکله باندې غواړئ معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ چې زما سره رابطه وکړئ یا ما ته میسیج پرېږدئ زه به په هغې هکله تاسو ته هم معلومات وړاندې کړم. ډېره مننه. ښې چارې.